بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الآية: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اسلام د اعتدال او میانه روی جامع دین ده. د امت او انسانیت او مخلوق لپاره اسلام سراسر رحمت ده. که د اسلام لخوا مقرر شوي اوامر او فرایض دي او که د اسلام لخوا مقرر شوي منهیات دي او که حدود او قصاص ده او که تعزیرات او یا ټاکل شوي سزاګانې دي، دا ټول د انسانیت او امت لپاره رحمت او پر امت باندې د لوی خدای جل جلاله عظیمه او لویه مهرباني ده. په اسلام او اسلامی نظام کې شرعي حدود او سزاګانې هم د امت د خیرخواهۍ لپاره ټاکل شوي دي. وجه یې دا ده چې په مخلوقاتو کې په مخ د ځمکه له انسان څخه پرته بل قیمتي او اشرف ترین مخلوق نشته، او په دنیا کې له دغه انسان سره درې شیان تعلق لري چې د انسان ځان، مال، آبرو او عزت دی. او د شریعت مطهره لخوا تعزیرات، حدود، قصاص او سزاګانې د همدغه دریو شیانو د حفاظت او امنیت ساتلو لپاره تعین شوي. له همدې کبله په 10 کال د هجرت د حجة الوداع پر موقع له دغه قوانینو نازلېدو څخه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول امت او انسانیت ته د همدغه دریو شیانو د حفاظت او حرمت ساتلو په خاطر په دغه کلماتو مخاطب وګرځول: فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم بینکم حرام كحرمة يومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا. که شریعت او اسلام د زنا حد او زنا کوونکو لپاره سزا مقرر کړي، لکه په دغه آیت کریمه کې: الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. نو دا سزا د دې لپاره چې د انسانانو نسب پاک پاتې شي او په انساني ټولنه کې انسان له عار، شرم او پیغور څخه وژغورل شي. که شریعت او اسلام شراب ناروا کړي او د شرابو څښونکو یا د شرابو او نورو نشهیي توکو پلورونکو لپاره سزا ټاکلې یا یې د هغې بدي بیان کړې ده، لکه په دغه آیت کریمه کې: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. دا بدی د دې لپاره بیان کړي چې د انسانانو عقلونه او بدنونه روغ پاتې شي، او خدای مکړه چې د نیشې په حالت کې خپل ځان، مال یا د بل کس ځان، مال او عزت ته زیان ونه رسوي. دغه راز که شریعت او اسلام غلا منع کړي، غلو، اختطاف کوونکو او قطاع الطریقو ته سزا مقرر کړي، لکه په دغه آیت کریمه کې: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. یا په دغه آیت کریمه کې: انما جزاء الذین
یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا. دا سزاګانې د دې لپاره چې د انسانانو مالونه محفوظ وي او انساني ټولنې ته ګټه دا ده چې د انساني ټولنې مالونه خوندي او سالمه پاتې شي. شریعت او اسلام که حد قذف او بهتان او عیب لګونکو لپاره سزا مقرر کړي، لکه په دغه آیت کریمه کې والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. دا سزا یې له دې وجې مقرر کړي چې د انسانانو آبرو او عزت پاک وساتل شي او چې څوک هم د یو چا د عزت او آبرو بې حرمتي او بې عزتي ونه کړي. که شریعت او اسلام د قاتل لپاره قصاص، دیت او نور سزاګانې مقرر کړي، لکه په دې آیت کریمه کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، دا د قصاص حکم د دې لپاره چې د انسانانو ځانونه محفوظ پاتې شي او د دوی وینې بې ځایه په ناحقه توی نشي. خلاصه ده چې د اسلام تمام حکمونه که اوامر دي او که منهیات دي د انسانیت لپاره سراسر رحمت او خیرخواهی ده، ځکه چې د انسانانو مالونه، ځانونه، آبرو او عزت ټول ورسره ساتل کیږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.